بسم الله الرحمن الرحيم راغلیو پمینست بندونه جوړو راغلیو پمینست بندونه جوړو وطن یو ځل د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینیت مطبوعاتي ټیم دا ځل د پاجدان بند څخه د امنیتي راپور د چمتو کولو په موخه د هرات ولایت د کروخ ولسوالۍ ته حرکت کوو او د یاد بند د امنیتي وضعیت په اړه تاسو ته یو ځانګړی راپور چمتو کوو. موږ اوس روان یو خپل نظامي پرسنل باندې پوښتنه کوو. موږ یې داسې تقسیم اوقات لرو چې په هر هفته کې خپل نظامي پرسنل باندې پر خپل پوسټو باندې په کومه ساحه کې چې موږ مسؤلیت دی پر هغه باندې د هغو حال ټولوو د هغو معلومات کوو پر هغو باندې پوښتنه کوو. آزادی دا او خپلواک بادشاهي دا آرام زندگی دا او آرام سوکالی دا خپلواک آزادی دا او خپلواک بادشاهي دا آرام زندگی دا او آرام سوکالی دا ملهم پلاسو کې زخمی زړونه جوړو وطن یو ځل بیا د وران کورونه جوړو وطن یو ځل بیا د وران کورونه جوړو راغلیو پمینست. دا چې تاسو وینئ دا د پاجدان بند دی. د پاجدان بند په شاوخوا کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینیت مسلکي او مجهز ساتونکي شپه او ورځ د یاد بند د امنیت ساتنې لپاره چمتو ولاړ دي او په نستړي کیدونکې توګه د دې بند د امنیت ساتنه کوي چې لله الحمد په پوره ډاډ او ملي احساس سره د یادې ملي پروژې امنیت په ډېر ښه او مسلکي توګه تامین کړی دی. ګلانو داش کولی مدرسې باوي سنبال په طالبانو تعلیم باوي تدریس باوي روزنه. پاجدان بند دا بند د افغانستان شمال ختیځ ته په 15 کیلومترۍ کې د هرات ولایت د کروخ ولسوالۍ د پاجدان په سیمه کې موقعیت لري. په دې راپور کې د پاجدان بند تاریخي شالید ته هم کتنه شوې ده چې په دې ډول ده. د پاجدان بند د جوړولو چارې له نن څخه شاوخوا 14 کاله وړاندې یعنې په 2011 میلادي کال کې پیل شوې خو د دې بند رغولو چارې په یوې او بلې بهانې وځنډېدې او د یاد بند د جوړولو چارې همداسې ځنډېدلې پاتې شوې. په هیواد کې د اسلامي امارت د بیا ځلې قیام سره سم د پاجدان بند پر سرکار لسره پیل او د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملي تصدۍ معینیت د مسلکي او زړورو ساتونکو په شتون کې د یاد بند د جوړولو چارې په ډېرې چټکۍ سره ترسره او د رغولو چارې تقریبا 90% بشپړې شوې. پاجدان بند چې د اقتصاد پلوه د افغانستان لپاره یوه ستره حیاتي پروژه ده دا بند په خپل جوړښت سره 2 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ یاد بند په خپل ذخیره کې تر 450 میلیونه متره مکعب څخه د زیاتو اوبو د ذخیره کولو ظرفیت هم لري. همدارنګه یاد بند د 14000 هکټارو څخه د زیاتې کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره اوبه هم چمتو کولی شي. د پاجدان بند د جوړولو کاري مسؤلین او انجینران وایي چې د یاد بند د رغونې چارې شاوخوا 90% بشپړې شوي دي او په چټکۍ سره د پاتې چارو د ترسره کولو لپاره کاري ټیمونه په کار بوخت دي. یاد مسؤلین زیاتوي چې د دې بند لپاره پر دنده ګمارل شوو ساتونکو په ډېر ښه او مسلکي ډول د پاجدان بند او د یاد بند د انجینرانو او کارکوونکو امنیت تامین کړی دی. د ټولو مجاهدینو د برخورد نه او د دوی د اخلاقو نه ډېر زیات خوشحاله یو او ډېر ښه چلن او برخورد د ټولو انجینرانو سره پرسونل سره او کاریګرو سره لري. دا یو ډیره مهمه او بارزشه پروژه ده چې تقریبا 450.2 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي. په آینده کې کیدلی شي چې د دغه بند نه د اوبو رسولو د پاکو اوبو رسولو شبکه جوړه شي او زیاتره ساحو ته چیرته چې د اوبو مشکلات وي د دې بند له طریقه ترسره شي او د اوبو د پاکو اوبو د څښلو اوبو مشکل حل شي. ډېر زیات خوشحاله یو چې د امارت اسلامي له خوا نه همچنان دغسې یو غټه پروژه په هرات ولایت کې
شروع شوې ده او انشاءالله دغه پروژه به ډیر زر اکمال ته ورسیږي او ډیر زر به خلک له دغه نه استفاده وکړي. د پاجدان بند د امنیت ساتنې د محافظتي قطعې قومندان وایي د دې بند لپاره پر دنده ګمارل شو د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینت اړوند د مسلکي او مجهزو ساتونکو په خپل ټول توان او طاقت سره په ډیر ښه او مسلکي ډول بشپړ امنیتي چاپیریال برابر کړی دی. محترم مولوي صاحب خپلو هیوادوالو مشرانو ته ډاډ ورکوي چې په خپل ټول توان سره به له دې ملي پروژې څخه د امنیت ساتنه کوي. موږ الحمدلله موږ ټول محافظین چې دي په مسلکیتوب کې د ډېر حده پورې ښه مسلکي کسان دي او تعلیم یې کړی دی، په تعلیم باندې خبر کسان دي. داخلي انجنیرانو او خارجي انجنیرانو سره دوی ښه برخورد کوي او رهبرۍ ته مو دا ډاډ دی چې موږ به الحمدلله چې په موږ کې څومره طاقت وي موږ به د دوی خدمت کوو. په شپه او ورځ باندې موږ د دوی خدمت ته ولاړ یو او ولس ته دا دی چې موږ به الحمدلله د دې بند ساتنه کوو. د دې بند څخه به بیا ډېر کسان ډېر ولس به دې څه منافع فایدې به اخلي. د یادونې وړ ده چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینت په هیواد کې د پاجدان بند د امنیت ساتنې سربیره، په هلمند کې د کجکي بند، په بلخ کې د قشتېپې ملي کانال، په نیمروز کې د کمال خان بند او په هرات کې د سلما بند د امنیت ساتنې لپاره خپل زړور او مسلکي ساتونکي پر دندو ګمارلي دي چې په شتون سره یې د ذکر شوو بندونو لپاره بشپړ امنیتي چاپیریال رامنځته کړی دی.